سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښایم څنګه کولی شو فیسبوک لپاره یو رسمي ایدي کارت جوړ کړو. دا ایدي کارت جوړول ډېر اسانه او ساده طریقه ده او په ډېرو ځایونو کې په درد خوري. انشاءالله د ویډیو په اخر کې به د دې استعمال طریقه درته ووایم چې کوم ځای کې دا استعمالیږي. نو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو خو په ډېره جنت توګه خواهش کوم زما یوټیوب چینل سبسکرایب او په څنګ کې د غنټۍ نښان ووهئ تر څو زما هره ویډیو تر تاسو لومړی در ورسیږي. نو وځم د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم. دې لپاره تاسو فیسبوک لپاره یو رسمي ایدي کارت جوړ کړئ. تاسو خپل موبایل کې یو بروزر خلاص کړئ، د کروم بروزر په نامه. هر کله مو چې کروم بروزر خلاص کړو یو شی به تاسو به دلته انتظار وکړئ. دلته به تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ ایدي کارت. هر کوم چې ایدي کارت ورکړو داسې یو بل لاین ته لینک به تراو ایدي کارت فیسبوک. نو تاسو به دا د سره کلیک کړئ. هر کله مو چې دا لینک ووهو نو دا بل لینک راښکاره شي. دا لیکلي جنریټ فیسبوک ایدي کارت fngak.com. تاسو به په دې لینک باندې د سره کلیک وکړئ. هر کله مو چې دا لینک خلاص کړو نو یو شی به تاسو انتظار سي ورته. نو داسې یو انټرفیس به تاسو ته راواوړي. یعنې دا ایدي کارت نو چې غواړئ تاسو یو خپل رسمي ایدي کارت فیسبوک لپاره جوړ کړئ نو ته لیکلي جنریټ. نو په دغه جنریټ اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو پلیز وایټ نو تاسو به یو شی به انتظار ورته وکړئ. دا د ملګرو زموږ نه اوس آیډي پاسورډ او ایمیل غواړي. دلته په لومړي سر کې تاسو خپل ایمیل ورکړئ یا نمبر اخر کې پاسورډ ورکړئ. زه خپل ایمیل او پاسورډ نو دا د ملګرو ما خپل ایمیل او پاسورډ ورکړو. نو اوس یوه شېبه انتظار کوو تر څو دا خلاص شي. دا د ملګرو پورته کول دا د ملګرو زموږ ایدي کارت څنګه سو جوړ سو. نو تاسو هم کولی شئ په همدې طریقه خپل ایدي کارت جوړ کړئ. دا وګورئ ملګرو دا زما د فیسبوک ایدي کارت سو. نو دا به تاسو څنګه لومړی دلته به سیو کړئ. دا به یو داسې نو دا د ملګرو موږ څنګه سو د فیسبوک ایدي کارت سو په رسما ډول جوړ سو. نو هر کله دا ګیلري ته کاپي کوو نو ته لیکلي ډاونلوډ ایمیج. نو تاسو دلته په دې ډاونلوډ ایمیج باندې د سره کلیک وکړئ. نو دا عکس بس دا ایدي کارت فیسبوک ګیلري ته اوس مو جوړ کړو او د دې د استعمال طریقه به درته وښایم چې دا کوم ځای کې په درد خوري او کوم ځای کې دا استعمالیږي. د ایدي کارت استعمالول لومړی هر کله تاسو ایدي فوټو سلپ ته واوړئ نو دې ایدي کارت باندې تاسو کولی شئ 5 دقیقو کې بیرته خپله ایدي لاسته راوړئ. 5 دقیقو کې فوټو سلپ نه تاسو ایدي وځي. دوهم هر کله چې ایدي راجسټر کوله او پاسپورت هم نه درلودو نو په دې ایدي کارت په وسیله کولی شئ تاسو خپل ایدي راجسټر کړئ. او دریم هر کله مو چې ایدي ډیسیبل شي تاسو به هلته هم پاسپورت یا تذکره یا داسې بل څه شی نه لرئ نو دې ایدي کارت په وسیله تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک ایدي له 5 ساعتو په مقابل کې له ډیسیبل څخه راوباسئ. نو دا ملګرو د ایدي کارت جوړول طریقه هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا پوه چې دا ښه خوندوره ویډیو تر تاسو آماده کوم. په لویه بخښونکي خدای مو سپارم چې یاست الله تعالی مو مل شه.